مجيب الرحمن له لوبډلې څخه بهر شو او پر ځای حضرت الله زازی سکواډ ته راغی. افغانستان د 2026 نړیوال جام لپاره اټومیټیکلی کوالیفای وکړه او نور ټیمونه چې کوم کوالیفای شوي دي هغه به هم درسره شریکو. د افغانستان د دویم پړاو را روانې لوبې د کومو ټیمونو سره دي، څه وخت پیلیږي، دا او ځینې نور معلومات. دا چې د کرکټ ډیری مینوالو د افغانستان په کرکټ بورډ باندې دا نیوکه کوله چې افغانستان لوبډله یو سپیشلیست لوبغاړي ته ضرورت لري. حضرت الله زازی سکواډ ته راغلی. د خلکو نیوکه دا ده چې حضرت الله زازی توپ وهونکی دی او مجيب الرحمن یو سپینر بالر دی، نو پر ځای پکار و چې یو بل سپینر بالر راغلی وی. نو زما په نظر کرکټ بورډ ښه کار کړی چې لارې برابره کړې، خو کاش چې د حضرت الله زازی پر ځای اسحاق رحیمي انتخاب شوی دی، ځکه چې اسحاق رحیمي ځوان دی او تر ډیره په دې تمه ناست دی چې انټرنیشنل لوبې وکړي. او که تاسې د انډیا پر وړاندې سیالي لیدلې وي په هغې کې هم ښه ځلېدلی، بالکل ښایسته کیپینګ یې هم کړی و، اخري بالونه یې ډېر ښایسته لوبولي. نو که چېرته اسحاق رحیمي باندې په دې وروستیو لوبو کې کار شوی وی، لکه د یوګانډا او همدغه شان د PNG په خلاف لوبو کې استعمال شوی وی، نو اوس به اسحاق رحیمي ته بالکل کانفیډنټ حاصل وی. په دوهم پړاو کې د افغانستان ټولې 3 لوبې ترسره کیږي. را روانه سه شنبه د C ګروپ وروستۍ لوبه د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره کیږي چې د افغانستان پر وخت به دا لوبه 5 بجې پیلیږي. دغه شان د پنجشنبې په ورځ د سوپر 8 لومړۍ لوبه د انډیا پر وړاندې ترسره کیږي. دوهمه لوبه د جون د میاشتې پر 15مه نیټه د یکشنبې په ورځ د استرالیا په وړاندې ترسره کیږي. د سوپر 8 سټیج وروستۍ لوبه د جون د میاشتې پر 15مه نیټه د بنگلادیش پر وړاندې ترسره کیږي. په شلوریز نړیوال جام کې زه د افغانستان د کرکټ بورډ هڅې ستایم. له ډېر وخت وروسته داسې یو متوازنه او بیلنس لوبډله را جوړه شوه چې د لوبډلې هغه یونټي ډېره زیاته د ستایلو وړ ده. نو کرکټ بورډ ته موږ کریډټ ورکوو او آینده کې ترې هم تمه لرو چې دغسې یو ښه کمبینیشن جوړ کړي او دا کمبینیشن یې هله را برابر کړه چې کله یې د ټیم څخه هغه بیکاره لوبغاړي لکه شرف الدین اشرف، افسر زازی، زیرخان پښتین، یمین احمدزی او فرید احمد یې هم سنډله کړی. نو دا هغه لوبغاړي وو چې هر وخت په لوبډله باندې بول وو او د دوی د وجې نه به ښه لوبغاړي هم له سکواډ یا ټیم څخه ډراپ کېدل. نو دا یو ښه اقدام دی د کرکټ بورډ او آینده کې هم ترې دا تمه لرو چې دغه شان بهترینه لوبډلې انتخاب کړي او کوم لوبغاړي چې با استعداده دي، ټایلنټ لري، باید د هغې هغه لیاقت ضایع نه شي او بالکل ټیم ته راشي او دوی ته یو کانفیډنس حاصل شي.